خبره تکسه اشرف غنی دی بابا دا کنه ده چا بابا تو بابا بکی دانه تو بوي نر سړی پرندې ما بابا نه ده زه ولا که خپل پاخور باندې د خر پایسه مساتم نر سړی چې بابا دی هغه نه ده نر افغان یا پرندې پتا باندې او کچیر جهاد ته شاف کېږي خبره ته واکسه چا په توپ سه مگر ز پیور ډاس کا سودای مودای دی پرګه درازه الله پاک مو عزت کا قربان مشم راځي چې سره یو شو راځي چې اشغالګرو په خلاف باندې یو आवाज شو راځي ګوره زه درته وایم ګوره مخالف اورو زه درته وایم راځي یو आवाज شو راځي د اسلامي امارت تر څنګ ودرې ګوره که څوک د جهاد غیرت نه لري که څوک مجاهد ته د مرستې کولو غیرت نه لري د ډوډۍ ورکولو غیرت نه لري دغه بې غیرتي دی نه کوي لطفا تا ته نه وایم ټول افغانان مې هدف ده چې خپل لاسته راوړنې دا بل چاته مه منسوبوئ قسم په خدای طالبانو تاریخ پرېښوده طالبان د نړۍ امپراتوري رانسکوره کړله دا د خوستوالو لپاره د لوګریانو د ټولو افغانانو لپاره افتخار ده دا د مونږ ویاړونه دي د مونږ افتخارات د لطفا تانه مه هیله دا ده چې طالب چې کومه قرباني ورکړله چې په طالب چې کومه قرباني ورکړله راځئ دې ته احترام وکړو راځئ مونږ قسم مې د په خدای که څوک مني که نه مني مونږ د طالبانو د احسان پوره وړي یو که څوک یې مني که نه مني طالب مونږ سره احسان کړی والله په بالله چې ټول عمر طالب په دې اوږو وګرځې که دا احسان یې پوره کړې طالب زما او ستا له ناموس نه دفاع کړې ده طالب هغه څوک ده چې د ما او د تا د ناموس په خاطر باندې سینونه بمونه وتړل ته به په خپل خوست کې څومره شهیدان لري چې د امریکانو وحشیانو په دې جرم چې له امریکانو سره مخالف شهادت رسولي په خوست کې به څومره د شهیدانو هدیرې وي چې سپینې جنډې پې باندې درېدلې دي دا د وطن نه د دفاع په خاطر دا د ما او د تا د عزت او د ناموس د ساتلو په خاطر شهادت رسېدلي دي راځئ چې د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږو راځئ چې د دې غازیانو تر څنګ ودرېږو راځئ چې د دوی ملاتړ وکړو نور که هیڅ نشو کولی زه هغه افغان ته مافرین وایم تندی یې ښکلوم چې یو ورته له بړستنې سر راپورته کړي او دومره ووایي چې مارک په امریکا او زنده‌باد امارت اسلامي قسم په خدای د ستایلو ده پاتې خو هغه څوک شو چې ټوپک په لاس د ورځې مزدوري کوي د شپې جهاد کوي پاتې هغه څوک چې لاس تڼاکې د امریکایانو په خلاف جهادي مبارزه روانه ساتي د ورځې ستړی ستومانه بیګا کور ته ځي چې شپه په آرام په بستر کې وکړي لیکن د دې وطن د مینې په خاطر د دې وطن د عزت او د ناموس د ساتلو په خاطر ټوله شپه په پایره باندې درته تیروي ستا د ناموس د ساتلو لپاره کوي د تا د عزت د ساتلو لپاره کوي یو افتخار یو اعزاز چې الله پاک افغانانو ته ورکړی په افتخار درته وایم د افغانستان خلکو د ټولې نړۍ مسلمانان ترې نه بې برخې دي مونږ ټمبم نه لرو مونږ دوربر د مزایل نه لرو مونږ د شپې ډرون تیاري نه لرو خو یو شی چې مونږ لرو ټوله نړۍ نه لري یو اعزاز او افتخار چې مونږ لرو ټوله نړۍ ته نه بې برخې ده هغه طالب جان ده د ټولې نړۍ مسلمانان د طالب جان ارمان کوي هغوی د شپې تهجد منځونه کوي لاس الله ته لولپه کوي چې یا الله تا په افغانانو چې کم رحم کړی طالب غوندې انعام دې ورکړی دغه انعام مونږ ته راکړه راشئ په دې خلکو کبر مه کوئ قسم مې دې په خدای ندامت به مو وي پښیماني به مې وي که دغه طالب نه وای نن به د حشر د برما د مسلمانانو که دا طالب نه وای نن به د فلسطین غوندې چې اسرائیلان پې باندې ظلم کوي هغوی په تیږو په کاڼو ولي الحمدلله تا ته خدای داسې نعمت درکړی چې ته بېغمه د بستر په خوب باندې ویده په بستر کې خو د تا محافظ مجاهد ځوان طالب جان په سنګر کې ولاړ د خپلې وینې تویوي راځه دوی پسې سخې مه کوه دغه نعمت چې خدای پاک درکړی ده راځه د دې احترام وکړه راشه د میډیاو له دې پوچ تبلیغاتو نه ځان وباسه د طالب په حقانیت باندې ځان پوه کړه د طالب په اخلاص او په محبت باندې چې ستا له ناموس او عزت سره یې لري په دې باندې ځان پوه کړه ستا د عزت د ساتلو لپاره یو څوک په سینو پورې بمونه تړي ته دومره بې غیرته له دې نه چې د هغه قهرماني وسته ورشه که په امریکا کې یو امریکایي د یو سپي ساتنه وکړي په امریکا کې میډال ورکول کیږي نن د تا په ملک کې د تا غازي اتل ځوان او طالب جان راجګیږي
سینې پورې بارود تړي د ټولې نړۍ له کفارو نه دې ساتي هغوی دې ته مجبوره کړه دا تاریخ یې درته پرېښوده یو خبر درته کوم چې طالب به د تاسو د تندي داغ نشي طالب مشران به تاسو ته پیغور پرې نږدي د اسلامي امارت اتلان او غازیان به تاسو ته د بېننګۍ تاریخ پرې نږدي دا مې یاد ساتئ که چېرته مې خبرې غلطې وختلې له دې ژبې نه مې 10 ورځې ژوړند کوي اور راته واچوئ ټوټه ټوټه مې کوي چې تا موږ ته دروغ ویلي وو که د موږ مشران خاینان وختل ټوټه ټوټه مې کوي غوښه مې سپیو ته واچوئ په مخ لاړې راتو کوي چې تا له دې مشران نه دفاع کو راسه مشران نن خیانت شروع کړی دی د موږ داسې ویاړلي مشران دي چې د هغوی لاسونه په زولنو کې وراسته شول ورسه جیلونه په علماو په دې تا د ملک په مدافعینو باندې ډک دي دا نن چې په زندان کې پراته دي دوی بل جرم نه ده کړی د دوی صرف جرم دا ده چې تا د عزت او د خپل ناموس نه دفاع کړی دوی له کلمې نه دفاع کړی دوی له قرآن کریم نه دفاع کړی صبرجان بل جرم نه و کړی چې زندان ته لاړه صبرجان قدر غیرت که نشی کولی کم از کم هغه ته خو تروریست مه وای صبرجان وای اسلحه که در دست داشتم تحمل نکردم که یهود و نصارا قرآن کریم را آتش بزند و من من حیث یک مسلمان در آغوش آنها قرار بگیرم اسلحه که در دست داشتم و کسانی که در پیشروی ما بود مشاورین امریکایی و هیچ ندامت و پشیمانی ندارم راستی تاسو هم غیرت او ننګ وکئ د کابل په مزدوري ادارې کې ناستو کسانو تاسو هم صبرجان اوس تاسو راته ووایئ چې تاریخ به صبرجان اتل لیکي که به امرالله صالح لیکي تاریخ به ابودجان اتل لیکي که به دوستم لیکي تاریخ به صفی الله لغمانی اتل لیکي او که به دا نور خاینان لیکي راشئ بیا به تاریخ سره وګورئ چې په دې تاریخ کې لیکونکي اتلان د چا نومونه راځي د هغه چا نومونه راځي چې د امریکانو په سینو یې میډالونه ټومبل د امریکانو په سینو باندې د موږ د قاتلانو د موږ د بچیو د دین توهین کوونکو په سینو یې میډالونه ټومبل هغه که د پروني روسي جنرالانو او که د نني د ناټو د امریکا اشغالګرو په سینو دا تور تاریخ ده دا به یاد ساتئ دا د دوی د تندي داغ ده دا د هغه چا د تندي داغ ده چې زنده باد امریکا او زنده باد بابا او شړنګا یادوه د مونږ په تندي داغ نشته مونږ له هغه اتلانو نه دفاع کړی په نره ترې نه دفاع کوو اوس هم وایم بیا هم وایم بیا هم وایم په خپلو مشرانو دومره باوري یم دومره مې عقیده پې باندې پخه ده که چېرته د مونږ مشران خاینان وخته ټوټه ټوټه مې کوي غوښه مې سپیو ته واچوئ په ډیران کې مې خاښ کوي دومره په خپلو مشرانو باوري یم چې مشران به مو د موږ له ارمانونو سره او د موږ له ارزوګانو سره لوبې نه کوي د شرعي نظام وعده یې کړې په همغه به م نازوي موږ ته مشرانو نه دي ویلي چې تاسو ته به هوایي دهلیزونه جوړو تاسو ته به د ریلګاډي پټلۍ جوړو تاسو ته به د شلډزو فابریکه جوړو تاسو ته به د ډرون هوایي میدان جوړو دا وعدې موږ سره نه دي کړي د شرعي نظام دپاره مو قرباني ورکړې خپلو مشرانو مو یوه هیله او ارزو هم دا ده د ټولو افغان ولس د ټولو هغه د شهیدانو د وارثینو چې موږ به په اسلامي نظام نازوي زه د عیش او عشرت ژوند نه غواړم زه بلند منزلې نه غواړم زه خپل عزت غواړم چې ما ته څوک ګزار راکړي د ما پوښتنه وشي یګانی جرأت او غیرت دا په طالب کې وینم که په هر ډګر کې وي که په افغان چاوارو که طالب جان به یې دفاع کوي مهرباني وکړئ لیوال صاحب ډېره مننه جنرال صاحب محترم